بسم الله الرحمن الرحیم. یو لبل زده کوي د دنیا دود دی، یو لبل زده کوي د دنیا دود دی، چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. دا د خوشحال خان خټک یو ډیر د عبرت نه ډک شعر دی. ملګرو، زه ساجد شایق نن تاسو ته د یوې نوې موضوع سره مخې ته راغلی یم چې د هغې ته وایي ډېماګاګری، انګریزي کې ورته وایي ډېماګاګری. دا ډېماګاګری داسې یو اصطلاح ده چې زمونږ ډېر شاعران ادیبان به داسې وي چې د دې اصطلاح سره به بلد نه وي، یا بیا مخکې دا نوم نه وي اورېدلي، او که نوم یې اورېدلي نو په وضاحت به نه پوهه چې د دې غرض څه دی، د دې مطلب څه دی. نو نن زه تاسو ته په دې باندې خبره کوم چې ډېماګاګري څه ته وایي. ډېماګاګري په ادب کې کوم قسم اصطلاح ده او ډېماګاګ چا ته ویلی شي. نو په دې کې مونږ له اول په دې خبره باندې ځان پویول پکار دی چې د هر یو ټکي، دا خبره زه اکثر کوم چې د هر یو ټکي دوه غټ مطلبونه وي، مطلبونه ته دوه اخیستل پکار دی، لکه یوه لفظي یا لغوي معنی، عوامي ولسي معنی، او یوه چې دی نو هغه ادبي اصطلاح، ادبي معنی. نو یو په دې کې چې دا کومه خبره مونږ کوو، نو په دې دواړو، په دې ډېماګاګري به په دواړو طرفو باندې ځان پویو چې په عوامو کې، په ولس کې، په عامه معنی کې ډېماګاګري څه ته وایي، او بیا په ادبي اصطلاح چې جوړه شوې ده نو په هغې کې ته کوم مطلب اخیستی شي، په دې باندې به خبره کوو. ډېماګاګري دا هغه عمل دی، د دې معنی ده د ولس غولول، ولس ته فریب ورکول، په حقایقو باندې پرده اچول او د جذباتو نه کار اخیستل، دلایل رستو کول او جذبات مخکې کول. یعنی د جذباتو په زور باندې، د جذباتو په استعمال باندې دلایل او حقایق شاته کول. دا په عوامو کې او په عامه اصطلاح کې ډېماګاګري دغه عمل ته وایي چې مونږ اوس دا اصطلاح ده داسې لیډرانو دپاره، یعنی داسې لیډرانو دپاره دا اصطلاح استعمالیږي کوم چې په خپلو تقاریرو کې د جذباتو نه کار اخلي، د هغې په ذریعه باندې ولس خپل ځان ته متوجه کړي او د جذباتو نه کار والی، او کوم چې حقایق او دلایل دي نو هغه شاته کړي. د زمانو راسې که تاسو کوم لیډران وینئ، که تاسو کوم نور داسې څه افسران وینئ یا داسې نور ذمهوار کسان وینئ چې هغه حقایقو باندې فردا چی او دلایل ورسره نه وي، یا دلایل حقایق شاته کوي، دلایل مخې ته نه راوړي او د جذباتو نه کار اخلي، یعنې ولس غولونه، عوام فریبي. دا د ډېماګاګري معنی دي. بل معنی او مطلب اصطلاح، بل اصطلاح چې کومه ده نو هغه د ډېماګاګ او ډېماګاګ هغه سړي ته ویلی شي، هغه لیډر ته ویلی شي، هغه انسان ته ویلی شي. ډېماګاګ کوم چې د ډېماګاګري نه کار اخلي. لکه ستاسو د وړاندې به هم ډېر داسې ډېماګاګ کسان تیر شوي. یو طرف ته که د ډېماګاګري عمل عارضي پیدې شته، وقتي پیدې شته. او وقتي پیدې څنګه چې د خلکو نه ډېر داد والي، د خلکو زړونو ته ځان ورکوز کړي، خلک ورته ډېر شاباسي ورکړي، خلک ورته ډېرې پړکې ووهي چې کله د سټیج نه خپل کلام اوروي.
نو ډېر شاباسي والی او ولس هم وایي چې هلکه پلانې خو ډېر ښه شاعر دی خو ډېر ښکلی خو په اصل کې دغه د ډېماګاګري ښکاري هم دا کسان دا زمونږ د سترګو د وړاندې هم پکې ځینې تیر شوي دي چې هم د دغه کسانو بیا کله کتاب چاپ شي هم دغه کلام د دې په کتاب کې چاپ شي او دغه کتاب بیا مارکیټ ته روزي نو بیا په هغې کې هغه خوند نه وي هغه مزه ترې نه بیا ولس نشي اخیستی کومه مزه چې د ده په اورولو کې نو اوس دا تن خو بس ټول عمر ژوندی نه د دې تن کوم چې د ډېماګاګري ښکار دی د ده خو په ټول عمر د زړه هغه زور نه وي د ده خو په ټول عمر هغه ځواني نه وي چې دی په د سټیج نه لګیا یو ولس له دغه فریب ورکوي او یو ښه انداز اختیار کړي نو ټول عمر خو دغه طاقت نه وي نو هغه وقتي فایده خو وي خو بیا چې کله کتاب چاپ شي نو بس بیا دغسې په مارکیټ کې پروت او دوړې پې پرتي او که یو نیمتنې هم ګوري نو هغه خوند ترې نشي اخیستی هغه کم خوند چې د ده په خوله کې و نو پکار دی چې مونږ د یو ښه انداز د ښه ترنم د ښکلي انداز باندې په تحت اللب سره ویلو په دغه سره مونږ داسې وکړو چې د خپل فن هم ښه کړو خپلې فني خامۍ خپلې فني کمزورۍ دا مونږ لرې کړو دا وباسو نو مونږ به بیا د ډېماګاګري نه ښکار کېږو نو یاد ساتئ د ډېماګاګري د ښکار کېدو نه ځان ساتل پکار دي او دا یو ښه عمل نه دی ځکه چې یو سړی په حقایقو په دلایلو باندې پرده اچوي او د جذباتو نه کار اخلي نو دا ډېماګاګري نو د دې نه او په ادبی اصطلاح کې په خپلو فني کمزورو باندې فني خامو باندې د ښه ترنم یا په تحت اللفظ ویلو کې د ښه انداز اختیارولو هغه رنګین صادر خورول نو کم از کم چې زمونږ انداز ښه نو پکار دی چې مونږ د هغې سره خپل فن هم ښه کړو نو د دې نه لږ غوندې مونږ له ځان ساتل پکار دی او خوشحال بابا هغه شعر چې یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی نو دغسې به د یو بل نه زده کړه کوو که خیري او داسې موضوعګانې کوشش دا کوو چې د ډېماګاګري غوندې ناشنا موضوعات اصطلاحات دا مخې ته وړو په دې باندې خبره وکړو نور وخت منالم ستاسو ډېره مننه السلام علیکم